د ملاله محمود د کلي څخه حاجي محمد قاري صاحب عبدالمنان او نعمت الله پوښتنه کوي قرآن شریف چې نازلېدی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې آیا دا چا جمع کاوه چې جمع سو چیرې دی او اوس په کوم ځای کې دی آیا هغه چاپي و او که په قلم نوشته شوی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حضرات دا مسألة دير تفصيل ده حضرت رسول خدا جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فحياة مقدسة شريفة منورك جمع دا قرآن پاک ندر آغلی معنى دا چه حضرات صحابه کرام هغه کسان چې کتابت دا وحی بیکاوه مثلا لك حضرت زید ابن ثابت رضي الله عنه دا انصار دا مدینه منوری دی او دی صحابي مبارک دی کاتب دا وحی كم آياتنا مقدسة بنازليدن نو بحضرت رسول خدا عليه السلام دغ صحابة خبر والكاوة هغ براغي فصل هغ شباب عليه السلام مبارك وتقراءت كرا نو بدا آياتنا مباركة دا صحابي ولكل هم دا غرم حضرت علي كرم الله وجهه دا كاتب دا وحدي نور صحابي كرام كاتبين دا وحي وال لكن صحابه کرام بدا آیاتنا داخل کورو تول او پر مختلف وشیان بلکل پر دغه طریقه کاغذ هم وجود نظر لود لکدامن اورد حضرات صحابه کرام هغه آیاتنا بیا فیاده ولا پکورو کې بوسره پراته اما قرآن پاک متفرق جلا و آیاتنا سورتنا مقدسات کله وختي چې رسول خدا علیه السلام د دنیا سره رحلت کړی دی بیا صدیق اکبر مبارک خلیفه د اسلام سو رضی الله عنهم نو په یو جهاد کې تقریبا 400 حافظان د قرآن پاک دا په شهادت رسیدلي قاریان د قرآن پاک نو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه چې په هغه وخت کې صدر اعظم او بادشاه د اسلام خلیفه د اسلام صدیق اکبر مبارک رضی الله عنهما نو امیر المؤمنین عمر فاروق مبارک ولري وصدیق مبارک ته وفرمایله چې دغه حافظان د قرآن پاک قاریان د قرآن پاک ورس په شهادت هم رسیږي او خدایي مرګ هم را روان دی آخر به دا قرآن پاک د دنیا څخه تللی وي ورست امت ته بشي نه ورسیږي نو ته دا قرآن پاک را جمع که او په یوه جلد کې نوشته که دا د محفوظ پروت وي حضرت صدیق اکبر مبارک انکار وکړي ولته څنګه هغه کار کوي او ما ته امر کوي چې حضرت رسول الله علیه السلام هغه کار په خپله نه دی کړی ده ورته وویل والله په ذوالجلال مقسم چې دا کار خیر دی هم دا قرآن پاک را جمع که کاتبان ورته کښېنول فصل هغه څخه صدیق اکبر مبارک ډیره زمانه بعد یعنی په دې مناظره کې په دې سوال جواب کې آخر الله جل جلاله شرح صدر وکړي او دا خبره ده ومنل د عمر فاروق مبارک نو دغه حضرت زید ابن ثابت انصاري مدني رضی الله عنه هغه را دعوت کوي او دا ورته ویل چې ته ځوان او ستا دماغ پوره دی کامل دی او دماغ دې تکړه دی او کاتب د وحی علیه السلام مبارک چې حیات تاب آیاتنا لیکل نن دا قرآن را جمع که کله چا په یادي کله چا سره په کاغذو کې په کورو کې نوشته وي دا را جمع که یو جلد جوړ که هغه صحابي انکار وکړي ول تاسو څنګه هغه کار کوي چې علیه السلام مبارک نه دی کړی قرآن پاک یې په یوه جلد کې نه دی را جمع کړی بیا صدیق اکبر مبارک مناظره شروع کړه سوال جواب هغه حضرت زید ابن ثابت مبارک ته قناعت ورکړي هغه وراولاو چې قرآن پاک را ټولاوه څو سره جمع یې کړي حتی چې دا قرآن پاک بیا قراءات مختلفه براغلې وه نو عثمان صاحب مبارک چې بیا خلیفه د اسلام وګرځېدی
پس تر هغه څخه دا اختلافات د بعضې قاریانو قرآن پاک کې ولیده. مثلا یو سړی یعلمون وایي، بل تعلمون وایي، داسې اختلافات چې راله نو عمر فاروق مبارک د دنیا څخه تللی دی، صدیق اکبر مبارک تللی دی په دې وخت کې، عثمان صاحب مبارک خلیفه د اسلام دی، بیا څلور کسه دغسې محافظین د قرآن پاک کاتبان ورته کښېنول، هغه زید بن ثابت مبارک هم پکښې کې وو چې دغه یو د انصارو او درې د قریشو، حضرت علي مبارک هم پکښې کې وو رضی الله عنه. نو دغه قرآن پاک بیا را جمع کړي تنها و تنها پر لغت د قریشو چې دا نن ورځ موږ ستاسې په لاس کې دي او چاپي دي نن ورځ پر دغه ترتیب او پر دغه صورت باندې چې حتی په سر کې د صورت توبه مبارکې بسم الله شریف هم نه ده راوړې، هغه سوال جواب تېر شوي ده همدغه بیان کړی دي. نو دا جمع د قرآن پاک انتهایی درجه دا په زمانه کې د عثمان صاحب مبارک راله. نو ده چې دا قرآن پاک جمع کې پر دغه ترتیب لکه نن چې زموږ ستاسې په وطن کې وجود لري، بیا نو امر صادر کړي او له دې څخه خلاف نسخې د قرآن پاک چې دا هر چا سره وي، د هر چا په کور کې وي، هغه تاسې وسوځي چې بیا هغه اختلافات د مابین ولاړ شي. نو دغه یو قرآن پاک پاتې شو، هغه زمانه کې قلمي و، چاپ نه و. دا قرآن پاک نو بیا په تواتر را رسېدلی دي. دون علما، قاریان، حافظان، نور مؤمنان د دنیا چې قرآن پاک یې زده دی او وایي په تواتر را نقل شوي دي چې عقل د هغو اجتماع پر کذب او پر خلاف محاله ګڼي. نو قرآن پاک موږ تاسو ته په تواتر پاتې شوي دي. اول جمع د قرآن ګواکې عمر فاروق مبارک وکړه، ولې ده یې امر کړی دی. دوهم جامع صدیق اکبر مبارک دی، دغه امر صادر کړی دی. دریم جامع حضرت زید بن ثابت دی، هغه لیکلی دی. څلورم درجه جامع د قرآن پاک حضرت عثمان صاحب مبارک دی چې د هغه نسخه او د هغه جمع نن موږ تاسو ته پاته. هغه زمانه کې ټوله دا کتابت وو، لیکن چاپي نه و، غیر چاپي و. چاپ بیا په وروسته کې و دنیا ته راغی. والسلام.